بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د خوښې او ستاسو د مینې پروګرام دی ووایه دا څه دي. د دې روژې پروګرام دی. د روژې دپاره ما شروع کړی چې هر روژې کې به پکې اسلامي تپوسونه کوو، اسلامي معلومات به تاسو ته پیش کوو. د هغې داسې تپوسونه به کوو چې تاسو په علم کې دا شی اضافه هم وشي او تاسو ته خوند هم والی. نو دا د هغې انشاءالله اخرنی قسط دی د دې روژې د پروګرام د ووایه دا څه دي. مخکې به بیا ګورو چې آیا دا مونږ دا پروګرام جاري ساتلی شو او که نه شو ساتلی، ولې چې مصروفیات داسې دي چې مشکلات راته ډېر جوړېږي بیا او نه شو رسولی سر ته، ولې چې موږ خپلې قصې هم بیا ریکارډینګ کوو، دا هم کوو، نو بیا راته ګرانېږي. خو انشاءالله کوشش به کوو که بیا ټایم میلاوېده نو بیا به یې کوو. خو فلحال د روژې د ووایه دا څه دي دا اخرنی پروګرام دی او دې کې به انشاءالله تاسو تیر چې کوم پروګرام زموږ شوی دی د هغې جوابونه به زه تاسو ته درکوم او د هغې سره د هغه کسانو نومونه او تصویران به هم زه تاسو سره شریکوم چې د دې جوابونه راکړي دي او ټیک جوابونه یې راکړي دي. 3 تپوسونه ما کړي وو، په هغې کې چا د یو سوال جواب ټیک راکړی، چا د 2 جوابونه ټیک راکړي دي او څه پکې داسې دي چې هغه د 3 واړه جوابونه ټیک راکړي دي. نو دغه فرق خو پکې ما نه دی کړی، خو چې هم چا یو جواب صحیح کړی د هغه نوم مې هم لیکلی دی، چا ټول صحیح راکړي د هغې نومونه مې هم لیکلي دي، ولې چې زموږ د دې پروګرام مطلب مقصد د معلوماتو زده کول، د معلوماتو حاصلول او په علم کې اضافه. انشاءالله امید دا ده چې ستاسو به دا پروګرام ډېر خوښ شوی او ما ته تاسو کمنټس کې هم ویلی شئ ژر آیا دا پروګرام مخکې جاري وساتلی شي او که ونه ساتلی شي او په څنګه ډول ستاسو دا پروګرام مخکې خوښ دی. دې پروګرام باره کې خپله رایه تاسو ته ما ته په کمنټ کې راکولی شي. راځو به لاول د ټولو نه مخکې صحیح جوابونو لا چې تیر پروګرام کې مونږ کم تپوسونه کړي او د هغې جوابونه کم جوابونه صحیح جوابونه یې کم یې وو. د ټولو ناول ما دا تپوس کړی چې د ټولو ناول هغه کم یو پیغمبر و چې هغه جنگي ساز و سامان هتیار وغیره جوړ کړي. نو مختلف جوابونه خلکو رالیږلي وو، بعضې کسانو پکې دا جوابونه رالیږلي وو چې یاره داود علیه السلام زما په خیال که غلطي کم نه چې هغه ته الله اوسپنه مسخره کړې وه او هغه دا هتیار جوړ کړي، خو نه د هغه د داود علیه السلام معجزه وه، الله ورله معجزه ورکړې وه چې اوسپنه به د هغه په لاسو کې نرمه شوه، خو هغه نه بلکې په اصل کې هغه پیغمبر چې د ټولو نه اول یې جنګي ساز و سامان جوړ کړی هغه حضرت ادریس علیه السلام. هغه پیغمبر چې د ټولو نه اول یې جنګي ساز و سامان جوړ کړی و د هغه نوم حضرت ادریس علیه السلام. نو د دې سوال جوابونه هم څه ملګرو ټیک رالیږلي. دویم زموږ دا سوال و چې د هغه کم یو پیغمبر و چې د مهي په خېټه کې یې ژوند تیر کړی او هغه موده دوران څومره وخت د مهي په خېټه کې وخت تیر کړی. نو د هغې ټیک جواب دی حضرت یونس علیه السلام او 40 ورځې د مهي په خېټه کې تیر کړي. دا بیا یو پوره یو قصه ده. کله چې د یونس علیه السلام د خپل قوم نه خفه شو، بیا هغه کشتۍ کې روان و، په کشتۍ کې چې کوم دی نو کشتۍ نه بیا یونس علیه السلام بیا سمندر ته ټوپ کړه یا په کشتۍ کې چې کوم کسانو هغه وغورځو. نو چې کله سمندر ته دی څنګه وغورځېدو نو د الله په حکم هغه مهي تیر که او 40 ورځې چې کوم دی نو دی د هغه مهي په خېټه کې ناست و، د خدای نه یې معافي او د خدای ذکر یې کو او بیا 40 ورځې بعد د الله په حکم سره چې کوم دی نو هغه د سمندر غاړې ته یې راوسته. نو څوک د مهي د خېټې دا ټول دوران 40 ورځې یادوي، څوک چې کله بهر راوځي او بهر ناست وي نو هغه ورسره هم شمارئ. خو عام جواب یې دا ده چې د مهي هغه پیغمبر چې د مهي په خېټه کې وخت اړولی هغه یونس علیه السلام او 40 ورځې اړولي. بل زموږ سره اخرنی سوال و چې د اسلام 4م خلیفه څوک؟ نو حضرت عمر دی، حضرت عمر دی، حضرت ابوبکر دی، حضرت عثمان دی او اخرنی او 4م خلیفه چې د اسلام دی هغه حضرت علی دی. او دا کم ټول واړه چې کوم دی د اسلام 4 خلیفه هم یادېږي او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم 4 یاران هم یادېږي. نو د اسلام 4م خلیفه چې دی هغه حضرت علی. نو دا زموږ د زړو سوالونو جوابونه یو ځل بیا تاسو ته تازه کړم چې د هغه کم پیغمبر و چې لاول د جنګي ساز سامان جوړ کړی نو هغه حضرت ادریس علیه السلام و. هغه کم یو پیغمبر و چې په د مهي په خېټه کې وخت اړولی او څومره وخت یې اړولی نو هغه حضرت یونس علیه السلام 40 ورځې اړولي. او د اسلام 4م خلیفه څوک و نو هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنه. نو دغه زموږ د تیر پروګرام د سوالونو صحیح جوابونه. اوس به راځو هغه کسانو له چا چې صحیح جوابونه راکړي دي
او تاسو سره به زه انشاءالله په سایډ باندې په سکرین باندې دغه کسانو نومونه شریکوم چې چا جوابونه صحیح راکړي دي. نو د ټولو نه اول دی محمد خان د کراچۍ نه. نو محمد خان جوابونه ټیک رالیږلي وو. د محمد خان تصویر به انشاءالله موږ شریک وو په دې ځای کې. دویم دی مجاهد خان، زما خیال د شیرګل نه دی، دا وخت په سعودي عرب کې دی، د هم جوابونه ټیک راکړي وو. د دې نه علاوه محمد حق صاحب دی کوم چې په تیرو پروګرامونو کې هم شرکت کړی او د تیرو پروګرامونو په شان په دې پروګرام کې هم دغه جوابونه ټیک راغلي دي. نو محمد حق صاحب ډېره مننه. د دې نه علاوه زموږ ورور دی اکبر سعید مروان کوم چې په کویت کې ژوند کوي، د تیرو پروګرامونو په شان په دې پروګرام کې هم د جوابونه راکړي دي کوم چې ټیک دي. د هغې نه علاوه شهسوار خان دی، د شهسوار خان هم ټیک جواب راکړی. ورپسې اماد شاه د بټګرام د اماد شاه د بټګرام په تیرو پروګرامونو کې هم یې هغسې او په هغې کې هم صحیح جوابونه راکړي او دې کې هم صحیح جوابونه راکړي. نو ډېر اعلی او ډېره مننه. دې نه علاوه مالیار د فرانس نه چې کوم په فرانس کې ژوند کوي مالیار خان، او زموږ په هر ویډیو باندې کمنټ هم کوي، زموږ کیسې هم ګوري. ډېره خوښۍ یو جهان مننه، ډېره مننه. او سوالونو جوابونه هم ټیک رالیږلي. دې نه علاوه اصغر خان د توتانو بانډې نه زموږ د سوات دی، د سوالونه د ده چې کوم جوابونه هغه هم ټیک دي. د هغې نه علاوه وارث خان د توتکان حصار بابا نه، نو د ده هم جوابونه ټیک رالیږلي وو، صحیح وو. وارث خان د توتکان حصار بابا. دې نه علاوه عبدالعزیز چې کوم دی نو د ده میسیجونه رالیږلي وو، ډېر تفصیلي جوابونه یې رالیږلي وو، ډېر ښه. نو د ده جوابونه هم ټیک دي. عبدالعزیز خان ډېره مننه. او په آخره کې زموږ ورور دی عمر صادق خان چې کوم دی یو سوال جواب ټیک رالیږلی او جواب یې صحیح کړی. نو دغه زمونږ د روژې د اخرنی پروګرام ووایه دا څه دي. انشاءالله نور به هم بیا موقع ته ګورو چې هره که ټایم میلاوېده او داسې ماحول برابرېده چې هره دا پروګرام پکې موږ سرته رسولی شو او په وخت چې کوم دی بیا موږ تاسو له د جوابي ویډیو درکولی شو. نو بیا به ګورو چې دا پروګرام دوباره سټارټ کړو. خو فلحال دا د دې روژې چې کوم دی نو دا اخرنی پروګرام او چې کوم ما تاسو له راوړ. او په اخره کې زما د طرفه ټولو وروڼو ته، ټولو ملګرو، کلیوالو، مشرانو، مینوالو، وروڼو، خویندو او کوم چې د ملک نه بهر دي که دننه دي، ټولو مسلمانانو ته د اختر ډېره مبارکي. او امید ده چې ستاسو اختر به ښه تېرېږي او الله یې ستاسو اختر ښه تېر کړي. ډېره مننه. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.